ډېر امکان دی چې د سیګار وروستي رپورټ ته په امریکا کې د واکمن ډیموکرات ګوند او د مخالف ریپبلیکن ګوند د یو بل نه جدا نظر وي او دغه اختلاف دلته په امریکا کې څېړونکي هم لري. واشنگټن کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ څېړونکی ماروین وینبام وایي امریکې د افغانستان نه وتل غوښتل او د طالبانو نه ځینې غوښتنې یې سپینې کړې هم نه دي. لکه طالبانو چرته هم دا نه څرګنده کړې چې دوی به د افغانستان نه ترهګرې ډلې وشړي. دوی ویلي وو چې وسلوالې ډلې به د افغانستان د خاورې نه بریدونه ته نه پرېږدي. دوی کله هم نه دی ویلي چې د القاعده د ازبکستان وسلوال یا نورې داسې ډلو سره به تړون ختموي. د سیګار د رپورټ شپږ لنډمهاله دلیلونه دي. لومړی د دوحې لوزنامه او د افغانستان څخه د امریکایي قواو او ټیکهدارانو د انقلاب پلان. دویم د افغانستان د پوځ ملاتړ کې کمی راتلل. دریم ځان برقرار ساتلو کې د افغان پوځ ناکامي. څلورم د افغان امنیتي او دفاعي قواو سیاسي ګرځېدل. پنځم د قومي سلامتیا لپاره د یو پلان په جوړولو کې د افغان حکومت ناکامي. او شپږم دا چې طالبانو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمزورو څخه اغېزمنه ګټه واخیسته. واشنگټن کې د کیټو انسټیټیوټ سحر خان وایي په افغانستان کې چې دا وخت څه روان دي د هغې په رڼا کې د سیګار رپورټ ډېر اهم دی. And I think in general the American public deserves some answers. په عمومي توګه د امریکا او د افغانستان ولس د جنگ په اړه ډېر سوالونه لري او دوی د دې حق لري چې ور معلوم شي چې دا جنگ څنګه شوی دی ځکه چې افغانستان کې اوس هم حالات سم نه دي. د کال 2020 د فروری د میاشتې په 29 نیټه د صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه په قطر کې د طالبانو سره د دوحه لوزنامه لاسلیک کړه. صدر جو بایدن د چوکۍ سمبالولو وروسته وویل چې دغه لوزنامه پخواني صدر ټرمپ کړې ده او دې به یې پالي. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. زموږ ملګرو امریکایانو افغانستان کې جګړه پای ته ورسېده. زه څلورم صدر یم چې د جنگ د ختمولو د نیټې یا نه ختمولو د سوال سره مخ شوی یم. د صدارت لپاره د زغل په وخت ما امریکایانو سره لوز کړی وو چې دا جنگ به پای ته رسوم. ما خپل لوز وپاللو. کله چې وایس اف امریکا ډیوا د صدر بایدن د وینا په اړه د وینبام نه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې دا څرګنده وه چې افغانستان کې به حالات سم نه وي خو هر یو هیواد د خپلو ملي ګټو لپاره فیصلې کوي. The US in this case has more strategically important areas. د امریکې د لپاره ډېرې نورې اهمې خبرې وي چې د دوی پام ته یې اړتیا لرله. په دې معامله کې افغانستان په اړه دلته دا سوچ و چې افغانان به خپله د خپل هیواد فیصله کوي او بله دا چې امریکا ګڼل چې د طالبانو متبادل به لا د دې نه هم بد وي. ماروین وینبام زیاتوي چې د دې هر څه باوجود دا وخت امریکا په افغانستان کې تر هیڅ بل یو هیواد نه زیاتې بشري مرستې کوي. خو په دې هم خبر ده چې د فشار د روایتي لارو طالبان په دې نشي قانع کولی چې خپل ولس ته بنیادي حقونه یقیني کړي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.